السلام علیکم دوستانو. دوه ورځې مخکې یو داسې واقعه شوه چې په پېښور کې د ټرافیک یو اهلکار هغه یو ماشوم ولیدو چې رکشه یې چلوله. نو چې کله یې دغه رکشه هغه ټرافیک والا ودروله او د ماشوم نه یې تپوس وکړو چې د کم وخت نه دا رکشه چلې او ولې یې چلې. نو ماشوم ورته د ژړا په انداز کې هغه وویل چې د 5 میاشتو نه راهیسته زه رکشه چلوم او دا ځکه چلوم چې زما پلار هغه بیمار دی. نو په دې کې چې د ټرافیک کوم اهلکار و هغه ترې تپوس وکړو چې ته آیا دا رکشه مه چلوه، زه به درله 50,000 روپۍ هغه درکړم. نو په هغې ورته وویل چې په 50,000 څه کېږي، او چې زه دا نه چلوم نو زما چې کوم ماشومان خویندې دي او کوم پلار مې بیمار دی نو د هغې به څه کېږي. نو چې کله د ماشوم هم کور ته لاړو او د ټرافیک دا کم ډیوټۍ والا چې د دې ډیوټي چې کله ختمه شوه نو د هغې نه پس دا لاړو او د دې د خاندان سره کم کور چې هلته لاړو او د هغو سره د مور پلار سره یې میلاو شو. نو چې کله دغه اهلکار د ماشوم کور ته لاړو نو هلته یې د مور او پلار سره میلاو شو او د دې کم مالی مدد یې هم د خپل وس مطابق چې کم دی هغه وکړو. دغې نه پس د پولیسو چې کوم دی دا ویډیو په انټرنیټ اپلوډ کړه او د اپلوډ کېدو سره دا ویډیو وایرل شوه. نو چې کله ویډیو وایرل شوه زموږ د خیبر پښتونخوا کوم وزیر اعلی محمود خان چې دی هغه هم په دې باندې یو اکشن واخیستو او د ماشوم حکم یې ورکړو چې دا ماشوم چې دی دا د وزیر اعلی هاوس چې کوم دی هغې ته راوستلی شي. نو دا چې کله په بله ورځ باندې دا هلته لاړو نو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان چې کوم دی هغه دته 1 लाख روپۍ کیش چې کم دی نقد او 20,000 دا به ماهانه یعنی 20,000 روپۍ دته به میاشت میلاویږي. او ماشوم چې کم دی د سکول کم خرچه چې کیږي دې نه علاوه نور داسې تعلیمي کم مصروفیاتو کې کم خرچه د دې کیږي نو هغه به هم د حکومت خیبر پښتونخوا د فنډ نه ادا کیږي. نو خپل وزیر اعلی لویه پښتونخوا عوام کې خیرخوا حکومت پښتونخوا